مونږ دلته نن ضلع خیبر باړې تحصیل کمبر قوم په سرکی کمر کلی کې موجود یو چې ته مونږ په فاتحه کې حاضری کړې ده خدا تعزیت او دا فاتحه د بدقسمتۍ نه د یو داسې ځوان فاتحه او تعزیت دی چې کوم 14-15 کاله عمر لرلو او د ډېر بدقسمتي دا چې دا په سرو وینو په ډزو مړ کړی شوی دی بدقسمتي دغه خبرې چې دا ډزې او دا ګولې موږ د فوج او د موږ د ریاست او د موږ د سکیورټي ادارې ټوپک نه وتې ګولې دو چې مو دغه ځوان په سینه او په بدن باندې ننوتې او دا ځوان یې دغه دنیا نه یوړو او کیسه هم ډېره عجیبه ده چې 13 شپه یعنې د 18 جون شپه دلته په دغه کلي باندې سرچ اپریشن ولګېدو شپې چې خلک په کورونو کې وو چونکې د اوړي موسم دی او ټول خلک دلته د کورونو په صحن کې په انګړو کې د شپې څملي کټونه پروته وي او د دهشت او د وحشت دا لمبردار فوج او سکیورټي ادارې چې مو د اسلام او پښتنو عزت او روایت پامال کوي او دلته په دا کلي کې په ټولو کورونو باندې ووړي د سرچ په بهانه دلته د عسکریت پسندو دهشتګردو په خلاف د اپریشن په بهانه دلته اپریشن کیږي الوکا محاصره کیږي کورونو په چتونو خېږي په دغه دوران کې دا محمد حسین چې دا کم وړکې شهید کړی شوی دی دا د شپې په کوټال موستو چې کله یې لوندې په دا کلي کې دا شور شرابه او دا هاي نه تور اورېدو نو روچاچو یې کټ نه و چې څنګه څرګند شوی دی لوندې مخه د خپل انګړ د مانځ د طرفه د بهر طرفه په دغه فایر کیږي او دا ولته د مختلفو طرفونو نه په ګولو سروای کیږي او لویږي شپې په 3-4 بجې دغه دا زخمی بدن اوچتېږي او دا سرچ چې کله کلوز کیږي کما نفري سکیورټي چې کلوز کیږي او فورسلوپ کیمپ ته ځي نو نوره پته نشته چې دا خلکو صرف وینه ول ده او خولي کاټ یې ول ده نو کله چې دا په دا خبر شول چې سړی خو خامخا لګېدلی دی او څه شو خو نوره پته نه وه خو شپې په 12 بجې د کلي مشر ته او د کور ته کال کیږي چې فورسلوپ کیمپ ته راشو چې چېرته د حادثاتو او د چېرته د عملیاتو یې کبله ټولې دنیا ته دا پته راشي د فورسلوپ کیمپ په لوندې بوړه کې اشاره ډاو نو د ایک کیمپ نه شپې په 12 بجې کال رسي چې فورسلوپ کیمپ ته راشو چې کیمپ ته تللی دی ورته چې تاسو دا کاس مړ دی دا ایکسپایر شوی دی او دا یې موږ نه وصول کو مجبوري ده چې خپل تنکای ځوان ته په وینو سور وینه او مړ شوی وینه نو خلکو روړ او پرون یې ښخ کړی دی دا 2 ورځې زه په خپل هم بهر وم او خاندان ول هم رابطه نه وه کړې خو بهرحال ویګا خبر شو چې داسې واقعه شوې نن هم دلته په دا تعزیت کې حاضري ولګوله خبرې کولو مقصد هم دی چې یو خو دا محمد حسین دا لږه ذهني معذورتیا یې هم لرله معذوبه غوندې ځوان و سهار به چې خپلې وزې مزې وخت کلې غره ته د ویګایي به یې راوستلې او په دا خبره دا ټول کور ګواه دی او دا ټول کلی او دا قوم ګواه دی چې په کومه خبره کې مزل کوم او سټینډ اخلم اول پښتنه کوم چې څه حالات او څه واقعیات وو ګو چې دا مو سټینډ دی چې دلته کا وسلوال دی په لوس کې ټوپک دی او په کیمپ ډاس کوي په دا کې 10 سړي غلطي نشته چې څوک ډاس کوي دا لانچ شوی دی دا چا جوړ کړی دی او دا د یو ګیم حصہ وي چې دغه سکیورټي ایجنسو دا ټوپک په لوس کې ورکړی او خپل کیمپ هم په ډزوي
قومي مشر هم پې ډزوي او دلته په وطن کې پې هغه سورس هم ډزوي چې دو جوړ کړي هغه هم بې ګناه زه ګڼم خو بهرحال بیا خو داسې د محمد حسین غوندې ځوان چې ذهني معذورتیا هم لري او په هغه کې بیماری هم و داسې کس په خپل کور کې په ډزو ویشتل دا ریاستي دهشتګردي ده او چلو جی وشو اپریشن و د سم بونام چې دوی ورکوي خو ورکوي یې مړ کړو بله ډېره زیو ته د افسوس خبره دا ده چې ورکه خو دې مړ کړو چلو جی مړ شو خو چې ته دا ولا کوې او په دا جمعه ولا کوې چې دهشتګرد و ته دا ټول خاندان چې دغه والد صاحب صوبیدار ریټایر شوی دی او دغه ریاست له یې خپله زوري زړه کړې ده د ایک په ذهن کې کم تاثر وسرسي چې مو په ځوانۍ کې د ملک لا خدمات ورکړي دي او نن مې دا ملک خپل بچی مړ کوي یو قسم له دا سرکاري خاندان چې د ملک لا خدماتو په دغه تورې ګوتې وخت کې دا خاندان د دهشتګرد کړو او دویم طرف لا دا به موږ دغه افریدي قوم کمزورتیا وي چې مو ځوان مړ کېږي او دا د بغیرت او بېامونه بچی سوري نشي ویلی دا معذرت نشي کولی چې سړی خو بې ګناه وی مو سه په اپریشن کې ولګېدو بس په اپریشن کې خلک لګېږي او معذرت او سوري یې ونه کړو دا د دې خبرې اعلان دی چې خو موږ دا قوم دومره بېحسه یو دا قوم دومره غافله یو دا قوم دومره بزدله یو چې دونه پښتنه نشو کولی او پښتنه پرېږده چې په خپل غم جړو نشو کولی او دویم طرف لا دغه خبرې دا څرګند اعلان دی چې دغو د غرور او تکبر ښکر په سر شوي دي دغو ته موږ سره انسانان ښکارو نه دغو د قوم سره قوم لیدل نشي دا موږ ته د ذلت او رسوایۍ په نظر ګوري نو مو بچی بیا به څه له دغې واردنه نفرت نه کوي دو اکثر لا په مو خبره کوي چې ته موږ نه خلک متنفره کوي خلکو د مو معلوماتو تر مخه که غلط شوی نه وم خو یو صوبیدار چارف نومای وه او د هیتابوت را په دا اپریشن کې و دا یې دغ په ګولو مړ شوی دی معلومات ته وشي که د عارف نه وي خو دا دلته چې کوم برګیډیار دی په فورسلوپ کیم کې یا د ایس آی یا د ایم آی یا د اف سی آی یو کم ذمہدار چیرې چې د اپریشن په ټارګیټډ بیس بنیاد کوي او بیا پکې محمد حسین یې مړ کړی دغو قاتل دا خلک دي نو دا قاتلون دومره متکبره شوي دي چې دا د تکبر په بنیاد باندې د مو قوم ته سپک ګوري قوم ته مې سپک ګوري کور ته مې سپک ګوري دغو ټولو خلکو ته سپک ګوري او صرف معذرت نشي کولی لهذا موږ خو یوه وعده د الله پوکسه کړې ورو چې که نور وس هم راسي و که نه که موږ یې خبر کړی وای او موږ خبر وای او په موقع وایم که نه هم وای ځان هم رسولو دغه دا ډیډ باډي به موږ خامخا احتجاج کولی او فایده د احتجاج دا وي چې کم از کم د پوک خاندان چې دو ګنده کړی دی او دا د کبر او غرور کور چې دو کړی دی دا هم د قوم ته وخالو چې ظلم شوی دی اوس هم زه یوه خبره کوم چې دا قوم د افریدی قوم او د کورنۍ دا موږ هڅه وکړو او دا ونه یو چې بس سړی مې مړ شو مړه ختم شوه کیسه بس بیا نه مرم چې دا ونه یو روچات شو دا قوم او دا درېیمه څلورمه ورځ تعزیت ورځې تېرې شي او زه سره یم چې دا موږ اوچت شو د فورسلوپ کې مخې له ولته ورته دا قوم کېنوو چې دغه ظالم ته ووایو چې کم از کم نور خو مې واس نه راسي خو د غلطي والا چې ورباندې ومنم چې دا کم باکوس دې کړی دی کم ظلم دې کړی دی د غلطي والا چې ورباندې ومنم خو دا والا چې زه یې ته په ده ومنم چې هر سره هم د فرعون بچی شیم خو صرف خبره دا ده چې دا قوم ودرېږي او سټینډ واخلي او د ځان نه د نورو خلکو غم وکړي چې بله ورځ بل محمد حسین مړ کېږي بل بچی مړ کېږي نو دا مې دلته هم دا درخواست دی چې دا کورنۍ دا فیصله وکړي چې دا کم خلک د کور کلي ولا نوستي کم په دا افریدي کې خپل پردی دی دا ټول جمع شو دا افریدي قوم باندې به زه آواز وکړم دا ټول قوم به جمع شي چې د کیم مخې له یو ته کېنوو چې کم از کم د خپله غلطي خو په والا چې زه ته په ده ومنم ځکه چې تر تپېګا پورې یې دغله ورکړی دی چې وړا یې دهشتګرد دی نو لهذا ټول د قوم کشر او مشر ته دا اپیل کوو چې داسې ظلم وشي خاموش کېږو ما پې په دا ما ډورېږو نو چې مړ یې کړې نور به څه وکړي نور څه کولی شي او دلته ورته دغه مشرانو خبره وکړه چې د کور په کورونو راووختل په کمرونو ننوتل بکسونه یې کولول کمرې یې کتلې د زنانو بېزتي کېده سړي به ورسره خبره کوله چې ما ته وایه څه شی لګي خو په
کورونو په کامرو باندې نوتل نو تر کومه پورې به موږ دا برداشت کوو دغه په خلاف صرف ودرېدل غواړي د وسلې د پتک د ټوپک لون مو چاته نه کوو د خولې استعمال دی او کم ظلم چې شوی هغه په خلاف خبره رو انشاءالله دغه د ظلمونه به موږ دنیا ته وښایو که نور څه نه وي خلکو نفرت خو به ته پیدووو چې کم از کم چې دا یې په روډ تېرېدل مو ماشومانو موږ به ورته خپل سلوټ کولو چې دا یې قوم محافظ دي خو چې کم از کم چې اوس ته مو بچی ته مخ اړوي او یا که د خپلې غلطۍ ومانلې او د قوم ته کېنوستل چې دا 100 کاله مې ظلمونه وکړل اوس ورنه سړي بچي جوړ شول بیا یې مو ملک دی موږ وطن دی ورسه چلیږو به کور به ورسه کوو